ولسمشر غني نن له چا سره وکتل او څه یې وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د ملي دفاع وزارت رهبرۍ سره وکتل. په دغه کتنه کې چې په ار کې ترسره شوه، لومړی د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د دې وزارت د رهبري پلاوي په استازیتوب ملي اردو ته د جمهور رئیس له پاملرنې، باور او ملاتړ څخه په مننې وویل. د جمهور رئیس ځانګړې پاملرنه د ملي اردو د ظرفیت د لوړوالي او مسؤلیت منلو لامل شوی. جمهور رئیس غني بیا د ملي دفاع وزارت له رهبرۍ، سرتیرو، بریدملانو او د ملي اردو افسرانو څخه په مننې وویل. تاسو هر یو د افغانستان د عظیم ملت زما او همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره لرئ. هغه زیاته کړه، زما غوښتنه تل دا وه چې افغانستان د غښتلي ملي اردو لرونکی وي. د هېواد جمهور رئیس د ټاکنو د امنیت تامین او په ټاکنیزو چارو کې د دې وزارت د منصوبینو نه مداخله وستایله او ویې ویل اوس تاسو په یو ملي او غیر سیاسي بنسټ بدل شوي یاست چې د قانون په چوکاټ کې د دې هېواد د ملي ګټو ساتنه کوئ. هغه زیاته کړه، په تېرو 5 کلونو کې د ملي اردو په ظرفیتونو کې اساسي بدلونونه راغلي او زموږ ملي اردو له ټولو هغو خطرونو سره په قوت مبارزه کړې چې زموږ هېواد او خلک ورسره مخ دي. جمهور رئیس غني څرګنده کړه، لوی او سخت تصمیمونه هغه وخت نیول کیږي چې د یو هېواد رهبران د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړتیاو بشپړ باور ولري. همداراز جمهور رئیس د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې عملیاتو کې د هېواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک او ځانګړي قطعاتو وروستۍ لاسته راوړنې وستایلې او ویې ویل ستاسو په موجودیت کې به د افغانستان دښمنان هېڅکله هم خپلو شومو موخو ته ونه رسیږي. په هر حال د افغانستان ملي اردو چې یوه لویه او نه ختمېدونکې جګړه پر مخ وړي، هره ورځ ګڼ تلفات ورکوي. د خلکو په باور له زندانه د ځینو طالب بندیانو آزادول ښایي د دغه ځواکونو په مورال منفي اغېز ولري، ځکه دغه کسان د دوی د سر په قیمتونو نیول شوي وو. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او افغان ملي اردو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.